پیغام دا لاهور نه تشریف راوړی دا موږ سره جان شریک چې راشي خپل کلام پیش کړي. الرحمن مروت صاحب. ګرانو کلیوالو، شاعرانو، ورونو، السلام علیکم. نظم نه مخکې شعرونه عرض دي. نه له اختر نه له شب قدر څوک خبر شي تیر شي، نه له اختر نه له شب قدر څوک خبر شي تیر شي، ژوند څو لحظې لکه د ژمي مازدیګر شي تیر شي. فاروق صاحب شعر ده: د ګل په چم کې د ازغو د کور کیسه نه منو، د ګل په چم کې د ازغو د کور کیسه نه منو، په دې وړه کیسه سپرلی هم مرور شي تیر شي. کله خندا کله مې نیسي د بڼو غشو ته، کله خندا کله مې نیسي د بڼو غشو ته، د سترګو جنګ کې کله خیر شي کله شر شي تیر شي. مروته کله مرور شي په وړه خبره، مروته کله مې له حاله ناخبر شي تیر شي. نظم ده: زمونږ د غرونو چینې وچې چینارونه وچ شول، زمونږ د غرونو چینې وچې چینارونه وچ شول، زمونږ د کلي ونې وچې شوې ګلونه وچ شول، زمونږ کرمه ګمبیله زمونږ سیندونه وچ شول، د شیخ بدین ګورګورې وچې نخترونه وچ شول، او رنګ د ګلونو ګلدرو پیکه پیکه پاتې شو، چې ستا تصویر یې جوړاوه هغه لاسونه وچ شول. فاروق صاحب: زمونږ د غرونو چینې وچې چینارونه وچ شول، زمونږ د کلي ونې وچې شوې ګلونه وچ شول، زمونږ کرمه ګمبیله زمونږ سیندونه وچ شول، د شیخ بدین ګورګورې وچې نخترونه وچ شول، او رنګ د ګلونو ګلدرو پیکه پیکه پاتې شو، چې ستا تصویر یې جوړاوه هغه لاسونه وچ شول. د ګلدرو د ګودرونو کیسې پاتې شولې، د ګلدرو د ګودرونو کیسې پاتې شولې، د ګلالو او د ګلونو کیسې پاتې شولې، دا چې هر خواته لګېدلي دي اورونه ښکاري، ځکه د شونډو د اورونو کیسې پاتې شولې، د ګمبیلې کرکرې لاړې ګودرونه وچ شول، چې ستا تصویر یې جوړاوه هغه لاسونه وچ شول. هدایت صاحب: زما د کام بچی په کلي که په ښار کې اوسي، زما د کام بچی په کلي که په ښار کې اوسي، چېرته چې اوسي د بارودو په انبار کې اوسي، او په وینو سره زرې زرې پر هر کلمو، په وینو سره زرې زرې پر هر کلمو، وشمې مودې د خوشحالو په انتظار کې اوسي، په وینو سره زرې زرې پر هر کلمو، وشمې مودې د خوشحالو په انتظار کې اوسي، او نه زمونږ اوښکې وچې نه مو پرهرونه وچ شول، چې ستا تصویر یې جوړاوه هغه لاسونه وچ شول. علیل صاحب: شاعره تا به چې خبرې د ښکلا کولې، شاعره تا به چې خبرې د ښکلا کولې، تا به منم چې ته ترې شونډې اننګي وستایې، او تا به کیسې د خنداګانو د لیلا کولې، تا به منم چې د لیلا لوړه ځواني وستایې، ګوتې مو پرې شولې بې واکه قلمونه وچ شول، چې ستا تصویر یې جوړاوه هغه لاسونه وچ شول. زمونږ د سیمې موسمونه پسرلي نه لري، زمونږ د سیمې موسمونه پسرلي نه لري، نه ګل رنګي شته نه ګلونه پسرلي نه لري، که شیخ بدین دی که خیبر که د بولان سیمه ده، که شیخ بدین دی که خیبر که د بولان سیمه ده، نه لري واورې زمونږ غرونه پسرلي نه لري، او د سپینو غرونو
سپینې واورې غرونه غرونه وچ شول چې ستا تصویر یې جوړاوه هغه لاسونه وچ شول اخري باندې ده خدایه دې ګل وطن ته ګل ګل سحرونه غواړم خدایه دې ګل وطن ته ګل ګل سحرونه غواړم ښکلي د غرونو یې چینې او چنارونه غواړم خاط پښتانه غواړم بسه یې خړ کورونه غواړم تل په حجرو کې د مروتو اتڼونه غواړم او مروته نه لرو ګلونه ګل بڼونه وچ شول چې ستا تصویر یې جوړاوه هغه لاسونه وچ شول ډېره مننه